بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه یو ځل بیا د خپل یوټیوب د چینل د شیشې نه بالکل مخامخ تاسو مخاطب یم. کتونکو رستم روډ سید آباد کلی دی او د کمال خان باغونو علاقه ده. مالټې په هی شوي دي او شوکې شروع ده. نو د دغه په دغه باندې د یو پروګرام کولو دپاره نه زموږ ټیم دلته راغلی دی. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به پوره د کمال خان باغونو سیر تاسو کوئ. نو چېرته هم مزې زموږ سره اوسئ او ویډیو اخره پورې وګورئ. ها کتونکو دې ځای کې موږ سره څو ملګري ولاړ دی. نم تپوس پوښتنه کوو او پوره ګڼ تعداد کې راغلي دي. مالټې مو خوړلې. نو د دې ځای د علاقې او د دې باغ په هکله د دې نم یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. سلام. تاسو دلته راغلئ چکر ومو نو څنګه څه مزه یې وکړله او دا چا باغ دا لږ ووایه زموږ دې کتونکو. دا جی دا د کمال خان دی باغ دی او دا مالټه مشهوره ده. دا مالټه بارم زی دا کوم خوا دا مالټې دلته دي د پیک کې که نه نو د دې بیا کوم خوا مطلب کوم ځایونو ته ځي؟ جی ډېر ملکونو ته ځي. شپږ اتم ملکونه خو ما ته یاد دي ډېرو ته ځي لکه داسې. تاسو ته څه خوند واخیسته؟ تاسو هم دلته په شریکه ناست یو ځای کوم دی نو مالټې زموږ خو دا ملګري راغلي وه نو پکنیک باندې راغلي وو بس ګرځو تصویران وباسي دي ګرځي. نور د کتونکو ته څه وایي چې دلته دې علاقې ته راشي؟ سید آباد کلی دی که نه رستم روډ سید آباد. دا خو بس دا خو پښتونخوا نه ده خو جنت دی واره. دیم دلته راغلي وو مالټې مو خوړلې. په باغ کې یې خوړلې وو چې مالټې خو هر ځای میلاویږي په بیه میلاویږي خو دلته د مالټو ډېره مزه وکړه چې موږ ټول ملګري رالو او ومخوړی او دې باغ کې م چکر ووهلې. کتونکو پروګرام اخره کې د استادان موږ سره ولاړ دي کوم چې کریټ سازان دي نو دوی سره د مالټې په هکله باندې خبره کوو د دې علاقې په هکله به هم دوی موږ ته یو څو خبرې وکړي چې دا او چې دوی راغلي کوم ځای دي او د کمال خان باغ دی وایي او د دې ځای دا یو مشهوره مالټه ده. نور تفصیل به موږ ته دا ورور ووایي. السلام علیکم دوستان. جی دا د رستم روډ سید آباد علاقه ده د کمال خان باغ دی.
دلته موږ کار کوو. دا مالټې چې دي دا ډېرې مشهورې دي. دا دې ځای نه پېښور ته ځي، کابل ته ځي، دوبۍ ته ځي، سعودي ته ځي پکې. دا د دنیا هر ملک ته ځي. څنګه چې د ورور خبرې تاسو واورېدلې چې دا مالټې دلته نه مونږ پیک کړو دا بیا پېښور ته ځي او هلته نه بیا کابل ته هم ځي. حالکه یو بل تحفو کې بار ملکونو ته هم لېږي. په دې علاقه باندې دا یو مشهوره مالټه ده، د کمال خان باغونه دي دا او رستم روډ سید آباد علاقه ده. نو په دې ځای باندې موږ خپل پروګرام راغونډو او د راتلونکي پروګرام دپاره چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ.